زه اوس راغواړم ابراهیم بیتاب صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام ووایي. ابراهیم بیتاب صاحب. مننه ننګیال صاحب، واده زلمي ته مبارکي وایو او ټول کور والا ته مبارکي. دوه شعرونه چې په ښکلو شونډو زمزمه دې کړمه څنګه به وي، چې په غزل کې قافیه دې کړمه څنګه به وي، چې د سبا د انتظار په غم دې واړومه بیا در حاضر شمه دوکه دې کړمه څنګه به وي. او څو شعرونه نور دي چې لاس به د عقل په سانچه کېږدمه، لاس به د عقل په سانچه کېږدمه، په ننګو به درته خوله کېږدمه، او چې درنه ټول د مینې زهر وڅکم بیا به د ټول عمر روژه کېږدمه. چې مننه چې درنه ټول د مینې زهر وڅکم بیا به د ټول عمر روژه کېږدمه. د بېوسۍ تحفه یو موټی بنګړي ورسره 2 ساه شیرانجه کېږدمه. او یو لنډ شان نظم دی ساغر صاحب چې اوس بدل شوی یم هغسې نه یم پاتې لکه چې مخکې ومه، لږ سخت مزاجه یم په ځان مې رحم نشي، په ځان مې رحم نشي، له ځانه لرې اوسم که دنیا 2 ډانګه شي، په چا باور نه کوم چا پسې زړه نه تړم، نه داسې هم نه ده چې زه بد مزاجه یم، نه داسې هم نه ده چې زه بد مزاجه یم، خو خدای خبر چې ولې هجوم مې نه خوښېږي یوازې هم خفه یم، مګر ژوند دومره خوږ دی چې تېرولې غواړم د څو خوبونو سره، د کتابونو سره، د ارمانونو سره، د ارمانونو سره. ډېره مهرباني. لنډ بهر غزل به ووایم اخري چې دا کلیواله جینۍ پیغلو کې سیاله جینۍ، دا کلیواله جینۍ پیغلو کې سیاله جینۍ، زړه مې هم خوره ګڼي هغه کلاله جینۍ، زړه مې هم خوره ګڼي هغه کلاله جینۍ، زما د زړه په بدل زړه را کماله جینۍ، سترګې د بنګ دوړوي 2 تیراواله جینۍ، سترګې بنګ دوړوي 2 تیراواله جینۍ، رورې لوفر وخته شوه بنګړیواله جینۍ، تا چې بنګړي غوښتي وو راو مې وړه تاله جینۍ، لاړه په 70 شوله وړه ملاله جینۍ، ویلي خیر راکړه رورا راغله چې خواله جینۍ، بېدا به ډېر خفه شم په خیرات واله جینۍ. ډېره مهرباني.